بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن نهم د دسمبر کال 2015 چې د سې شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن سیمه‌ییز نړیوال خبرونو ترڅنګ ستاسو تبصرې او پوښتنې هم لرم. همدارنګه د ټول نه مخکې چې برنامه شروع کوم ستاسو ټولو قدرمندو خویندو ورونو نه چې په ډیر زیات تعداد سره نن پیغامونه کړي دي او زما هغه پرونی موضوع باندې چې بحث کړی وو چې بعضې دوستانو ویلي چې ته به دغه نه کوې فرضاً د دښمن خبرونه به نه نشرئ او ما دغه کړی وو چې دا د په حساب د ملت د خبرولو لپاره دي. نو د دې لپاره ستاسو ټولو چې کم از کم دا ویلی شم چې 99% ټولو دا خبره تاییده کړې ده، ویلي چې دا خبرونه لازم دي او باید شریک شي. یو بل ورور بیا نن همدغسې یو بل پیغام کړی چې تا کله دا د ډرون خبره د افشا کړله نو دا خو تا د افغانستان سره دښمني وکړه ځکه چې تا پاکستان ته نو ډرون خو څه پټېږي نه که نه، که افغانستان ډرون ولري خو موږ خوشحالیږو چې به موږ دا کوو خلکو ته ووایو چې افغانستان قوي شوی دی، ډرون لري، میزایل لري، راکټ لري، دا خو پټېږي نه که نه. نو دغسې ساده لوه دوستان لرو ډېر بل رقم ذهنونو سره خبرې کوي چې نه پې پوهېږو، خو بیا هم د ستاسو ټولو خویندو ورونو د نظریاتو نه، د ډاډګیرنې نه، د همکارۍ نه چې په ډېر نن ما کم از کم 400 سټیټمنټه ټول لوستي دي او زه بعضو دوستانو ته ځای په ځای د کومنټس جواب هم ورکوم، تاسو به لیدلي. او یو بل شي ته هم تاسو متوجه اوسئ چې زه داسې کومنټس نه پاتې کېږي چې هغې ته زه په حساب قلب ورنه کړم او تمنل ورنه کړم، لپاره دې چې دا زه هلته ښیم چې ما ستا کومنټس وکتئ. زه دایم تاسو که متوجه شئ تاسو هلته به ګورئ چې ما هلته به قلب هم ایښی او تمنل به مې ایښی، لپاره دې چې زه ښکاره کړم چې ما ستاسو کومنټ لوستی دي. نو زه بلکل ستاسو کومنټس ته ارزښت ورکوم، لولم او ما دپاره مهم دي. په همدې هیله تاسو نه غواړم چې سبسکرایبشن مه هېروئ، سبسکرایب کوئ، پروګرام خوښې کوئ، لایک یې کوئ او د دوستانو سره شریک کوئ تر څو زموږ تاسو دا برنامه نور هم وسیع شي او د دوستانو نظریات نور هم موږ سره رازیات شي. مخکې له دې نه چې برنامه شروع کړم همدارنګې د خپل قدرمند خویندو نه چې په برنامو کې اشتراک کوي، ګډون کوي، د دې ټولو نه مننه کوم چې هره ورځ په دې ګروپ کې زموږ تاسو په دې په تعداد کې زیاتېدو کې دي. نن 3 نوې خویندې په نامه د زهیل نور او همدارنګې رایان ریحانه او ویدا دورانی دا نوې خویندې دي چې دوی راغلي وي، کومنټسونه یې لیکلي د دوی د راتګ ته ښه راغلاست وایم او کومنټسونه نه یې مننه کوم. همدارنګه د قدرمندې خور خدیجه ثنا چې ډېر ښه لیکنې کوي، زما په متعلق ډېر خپل لطف و مرحمت و مهربانۍ نه کار اخیستی و، زه نړۍ مننه کوم د دې کومنټس نه او د دې حسن نیت نه. الله دې ورته نور هم کامیابي ورکړي. ستاسو خویندو ودرېدل په دې صف کې ډېر اړین دی، بې له تاسو نه دا ټولنه نه جوړېږي. راځم په نړیوالو او سیمهییزو خبرونو ته. د ټول نه به مخکې خپل د سیمې خبرونه به راواخلو. اول خبر دا دی چې پس له ډېرې کم از کم د 2 هفتو داخلي جنگ د پاکستان نه چې د اردو او د نظام ترمنځ روانو، د یو بهرني مملکت په وساطت سره چې دغه معلومه نشوله چې دا انګلیس دی که امریکا دی، خو ویل کېږي چې مؤثرو ملکونو نه دی، د دوی په ضمانت او په وساطت سره د نواز شریف او د عاصم منیر ترمنځ مسله حل شوې ده او په هماغه اساس باندې هغه علم الخبر یا نوټیفیکیشن جاري شوی دی او دته نن خپل هغه د نوې کورسۍ چې یعنې چیف آف ډیفنس فورس چې دی چې د سر قمندان اعلی د ټولو قواو بحري، بري او هوایي د ټولو قواو دغی او نن ګارډ آف آنر ورته وړاندې شو، هلته ودرېده او هغه 2 نور په حساب مارشالان چې د هوایي او د بحري دي هغه هم څنګ کې ودرولي او خپله پادشاهي یعنې یو غیر اعلانیه نظامی حکومت په پاکستان کې اعلان شو. او دا دغه هم دی چې اوس دوی خپل په اوله بیانیه کې دا خبره وکړله چې هم هندوستان ته اخطار ورکړ
چې باید خپل په کړنو کې احتیاط وکړي د افغانستان او د پاکستان په دې موضوعاتو کې کنه د عکس العمل به ډیر جدي او افغانستان ته هم دا ویلي چې که د ټي ټي پی په حق له پاکستان سره مرسته ونه کوي همکاري ونه کوي نو موږ به بالکل بې دریغه په افغانستان باندې به راځو او د نتایج به ښه نه یعنې افغانستان ته ګواښ وکړو او د په دې فکر کې دی دا به دا ګواښ کوي د په استازیتوب باندې چې ما تاسو بار بار ویلي چې د کورنیو چارو وزیر یعنی وزیر داخله چې دی محسن نقوی دا خو د عاصم منیر خاص سړی دی نو دا د همدغې معاملو د حل لپاره په هماغه بهرني ملک کې دی فعلا او هلته لګیا دی هغه کومه معاهده چې د عاصم منیر او د نواز شریف ترمنځ چې په هغې باندې کار کوي ځکه چې هغې وایي موږ خو خپل طرف پوره کړه موږ خو درته ورقه لاس کې ورکړه دا خو هغه د ټولو شي واکدار شو کوم شیان چې د موږ سره واده کړی ده د هغې د تطبیق لپاره هغه مملکت باید خو اقدامات وکړي راځم دویم خبر هم د پاکستان متعلق دی په مومن ایجنسي خیبر پختونخوا کې په فرانټیر کور باندې برید شوی دی هلته ډېر زیات پوځیان وژل شوي دي د دې برید په مقابل کې پاکستان د ننګرهار ولایت په سرحدي سیمه باندې برید کړی دی هلته یې راکټونه ورولي دي او د خلکو د ټپي کېدلو حتما امکان شته دی خبر لا تر اوسه نه دی راغلی دریم خبر همچنان د خیبر پختونخوا د بنو د سیمې متعلق دی چې د پوځ په یو لویه قرارګاه باندې برید شوی دی لومړی د لویه دروازه له منځه وړل شوې ده بیا مجاهدین دننه ورننوتي دي او د دغې حملې په نتیجه کې 10 تنه پوځیان مړه او زیات نور شمېر ټپیان شوي دي د دې وزیر دفاع د خبرو په مقابل کې د افغانستان وزارت دفاع فکر کوم چې ډیر ژر به د افغانستان د هوایي ځواک په هکله ملت ته یو ښه خبر ورکړي چې د افغانستان هوایي ځواک څومره پیاوړی شوی دی کوم جهازونه دی ترلاسه کړي دي کوم راکټونه دی سره شته دی او کوم پهبادونه یا فرضاً بې پیلوټه الوتکې چې دي دا د دوی سره شته دی په دې متعلق د افغانستان وزارت دفاع به انشاءالله ډیر ژر خپل هغه یو دریځ اعلان کړي او موږ تاسو به یو خوشخبري راواورئ راځو نړیوالو خبرونو ته په روسیې په یوکراین باندې یو ځل بیا حمله کړې ده د یوکراین د انرژي او د پټرولو د ذخیرې په مرکز باندې برید کړی دی هغه مرکز یې د انرژي له منځه وړی دی او همدارنګه 1450 یوکرایني عسکر هم وژلي دي همدارنګه په نړیوال خبر کې تاسو په 12 ورځې مخکې یعنی په 28 د نومبر 2015 ما یو خبر درکړو چې لبنان باندې اسرائیلو یو امریکایي میزایل دی چې هغه امریکایانو صرف اسرائیل ته ورکړی نور چاته نه ورکوي په نامه د GBU-39B دغه میزایل استعمال کړی و 8 دانې ورکړي په اتو کې ولګېدلي و یو دغه نو لګېدلی او ژوندی پاتې و یعنې روغ پاتې و او دا امریکا لبنان ته ګواښ کړی و اسرائیل هم ګواښ کړی و چې دا میزایل باید ډېر ژر بېرته موږ ته روغ راوسپارئ تر څو دا د روسیې او د ایران لاس ته پرې نه وځي خوشخبرۍ خبر دا دی چې دغه میزایل معلومات ایران او د روسیې لاس ته لوېدلي دي او دا هغه میزایل دی چې امریکایانو په دې ډېر نازېدل ځکه چې دا خپل هدف ډېر مؤثره وهي او دا هغه اسلحه ده دوی هر چاته نه ورکوي نو اوس د دې نه دوی یېرېږي چې د ریورس سایکلینګ یعنې ریورس انجینرینګ ریسایکلینګ چې دی دا به حتما شروع شوی او د به ډېر زر یو نتیجه ولیدل شي بل خبر دا دی چې هغه تاسو ته ما د امریکې د کانګرس د 40 غړو ویلو چې د مارکو روبیو ته د پاکستان په حق باندې یو مکتوب لیکلی دی هغه یو ځل بیا دا یاده کړې ده چې موږ ته باید د امریکې حکومت چې دی یعنی مارکو روبیو او خپل ټرمپ تر 18 د دسمبر پورې ضرور یو نتیجه باید راکړي او موږ ته ځواب راکړي لپاره دی چې عاصم منیر نن خپل هغه په حساب هوکړه دغه خپل هغه حلف اوچت که هوډ وکړ او بل دا دی چې دوی ویلي دي چې د عاصم منیر په دې قدرت کېدلو سره د ده نه تنها چې د داخل د پاکستان کې د انساني حقوقو د دغې ته خطر دی بلکې دوی خپل دښمنان چې بهر د مملکت نه دي هغوی ته هم هدف نیسي او هغه وژني او دا د انساني د حقوقو بشر د قوانینو خلاف دی بنان عاصم منیر او شهباز شریف نه تنها چې باید دوی هغه اسټس چې دي سرمایه ده یا پانګونه چې دي دا باید منجمد شي بلکې په دې په بهرني ملکونو باندې د سفرونو پابندي باید هم ولګول شي دا یو غټه خبر ده که خدای وکړي دا عملي شي ډېر ښه کار به وشي
راځم د یو ورور پښتنې ته په نامه د خالد خان ارمان. هغه وایي چې ایران کوشش کوي چې د تیر حکومت له خلکو سره د اسلامي امارت خبرې پیل کړي او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. آیا دا کار افغانستان ته کومه ګټه رسولی شي؟ ګورئ، دا دوه بخشه لري. یو دا دی چې ګټه خو دا رسي چې ایران کوشش کوي چې کوم کار پاکستان شروع کړی دی چې مخالفین خپل غېږ کې نیسي او هغې ته اسلحه ورکوي او سیمه بې ثباته کوي، ایران غواړي د شي مخه ونیسي. نو د ده لپاره وایي چې په ده لپاره چې دغه ډله د پاکستان لاس ته ونه لویږي او په عوض دی چې هلته لاړ شي اسلحه واخلي او دلته راشي سیمه بې ثباته کړي چې ایران ته هم خطر دی، منځنۍ اسیا ته هم افغانستان ته هم. نو ښه دا ده چې زه به منځګړیتوب وکړم که چېرته اسلامي امارت ومني، په عوض دی چې دا د پاکستان لمنې ته ولویږي، اسلامي امارت سره قیدۍ جوړه وشي او دی په نظام کې شریک شي. نو د دې نقطې نظر نه دا یو مثبت کار دی او دا د افغانستان په ګټه دی، په تاوان نه دی. د نوخ ځای دا دی که چېرته دوی په دې ټینګار وکړي چې موږ ته په حکومت کې داسې سهم راکوي لکه جمهوریت کې چې غوښته چې ماته ولایت راکوي او ماته سفارت راکوي او زما سره به بېغرض نه کوي، نو بیرته نظام د ملک الطوایفي خواته به ځي. نو هغه د ملک الطوایفي لپاره بیا دا ښه نه دی او زه فکر نه کوم چې اسلامي امارت د داسې کوم هوکړې ته ورسېږي یا د دوی سره دا شی ومني چې خیر که تاسو دې لپاره چې د بل چا غېږ کې ونه لویږئ، راځئ موږ سره جنګ ونه کوئ، راځئ زه تاسو ته په حساب هر شی منم خو راشي. دا شی دا فکر نه کوم، دا منفي طرف دی، دا د افغانستان په ګټه نه دی. که دی د افغان په حیث باندې راځي چې ژوند او سرت محافظتي او خپل هغه کوم اصلي ادارهیي چې د په غلا کې ترلاسه کړې ده هغه ترلاسه کوي او اسلامي امارت یې ورکوي د افغانستان د آینده او د امن لپاره، خو دا یو قیمت دی چې د افغانستان ملت به ادا کړي، خو دی ته باید چوکۍ ورنه کړلی شي. که په دې قیمت راځي چې ایران دا کوشش وکړي چې دی منځ کې مصالحت وکړي او دی راشي او دلته ژوند وکړي او دښمن سره لاس یو نه کړي، دا غټه خبر ده. اما که دی دا وایي چې نه موږ قدرت کې چې یو ځای کېږو، ماته صدارت راکړه، ماته وزارت راکړه، ماته سفارت راکړه، لکه عطا محمد نور چې لکه د پلار ځمکه یې چې تقسیمات به یې کوو چې زما وزارتونو کې سفارتونو کې او زموږ دې کې څوک غرض نه لري. نو حکومت بیا چی شی شو چې ستا په دې امورو کې څوک غرض ونه لري، ته خپل ځان ته حکومت ولري، بل ته ولري، خو بیا افغانستان تباه و برباد شو. نو په دې اساس باندې دا ټکی که چېرته هغه مسئله بیا مثبت نه دی او دا د افغانستان په ضرر دی. اخیری یو تبصره د موږ تاسو په ورور په نامه د عبیدالله حقیر دغه کړی دی، په ملي تلویزیون باندې نیوکه کړې ده چې دا یو ملي تلویزیون دی، د افغانستان د منافعو ساتونکی دی، دی باید د پروپاګند په ساحه کې ډېر فعال راپورونه باید جوړ کړي، خلکو ته خبرداری باید ورکړي او د دښمن پلانونو دی باندې باید ډېر زیات برنامې وکړي. دی په دې بابت کې ډېر زیات ضعیفه دي. بالکل ورور ستا خبره دقیقه ده. د اسلامي امارت نه تنها دا تلویزیون په دې بابت کې ضعیف دی، خپل اسلامي امارت هم په تبلیغاتو کې نهایتا ضعیف دی، د دې شبکې نه لري، فعالیت نه لري او د ده لپاره ډېر زیات کار پکار دی. ملي تلویزیون باید د ملي پروګرامونه جوړ کړي، د دښمن په هکله باید برنامې جوړې کړي، د هغې پروګرامونه باید افشا کړي او داسې مېلمانه راوغواړي چې هغه د دښمن پلانونه افشا کوي، تشریح کوي او خلکو ته وضاحت ورکوي تر څو خلک بیداره اوسي او دښمن هم باید په دې پوه شي. کله چې موږ د دښمن پلان افشا کوو، هغې معنا دی چې دښمن باید په دې پوه شي چې موږ ستاسو په پروګرام باندې پوه یو، تاسو څه برنامې لرئ، دغه برنامه هم ناکامه ده، موږ ملت به هوښیار دی او تاسو خپل هدف ته نشئ رسېدلی. نو د ده لپاره هم ملي تلویزیون باید دا دنده انجامه کړي، سرته یې ورسوي او هم د ملي شخصیتونه باید دا کار وکړي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوا کې دوستان سره شریک کړئ. تر بل برنامې ستاسو حضور ته حاضرېږم. تاسو په لوی پروردګار سپارم. وما علینا الا البلاغ.